بسم الله الرحمن الرحیم. نصرت الله امانیم د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ یو تن استاد. دا چې دا دریم ځل دی د کابل ژورنالیزم د انسټیټیوټ د انتقال شومه هڅه کیږي او الحمدلله چې په وخت پې خبریږو او د دې مخه ونیوله د وکیل صاحبانو نه د دې سیمې د ځوانانو نمایندګانو نه د دې سیمې د اوسېدونکو نه ډېره مننه کوو چې په دې برخه کې له موږ سره ملاتړ وکړو او زموږ خبرې ته یې غبرګون وښوده او دا موضوع یې جدي ونیوله او د دې شوم هدف مخه مو نیوله او یوه خاصه ځانګړه د احمدشاه بابا مینې د رسنیزې ادارې نه کوو چې په دې برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکولې او په وخت او زمان سره یې زموږ غږ تر مقاماتو ورسوه او د دې موضوع مخه یې ونیوله په درنښت. سیالي صوفي یم او د بهرنیو ژبو د انسټیټیوټ استاد پاتې شوی یم. په دې وروستیو کې دا خبرونه او راپورونه دي چې ګواکې تحصیلي چارواکي غواړي چې د ژورنالیزم انسټیټیوټ چې په احمدشاه مینه کې دی هغه بلې سیمې ته انتقال کړي. لومړی دا چې دا خو د دې سیمې اوسېدونکو ته کم ارزښت ورکول دي او کم فکر کول دي چې دا خپله د دې سیمې د اوسېدونکو لپاره د منلو وړ خبره نه ده. دویم دا چې دا د دې سیمې اوسېدونکو لپاره یو غټ فرصت و. ډېرې داسې کورنۍ شته چې هغوی خپلې لوڼې د زده کړو لپاره ښار ته نشوی استولی، لرې سیمو ته نشوی استولی او هغوی دپاره دا غټ فرصت و چې په خپله سیمه کې یو انسټیټیوټ داسې موجود وي. دویم دا که دا بهانه موجوده وي چې دې سیمه کې محصلین کم دي یا څوک دغه پوهنځیو ته نه ورځي، زده کړې پکې نه کوي. زه خپله د دې شاهد یم چې د دې انسټیټیوټ د کسر لشتوي هر پوهنځی د محصلینو ډک دی او د دې سیمې اوسېدونکي ګڼ شمېر محصلین دغه ته ورکړي دي، دغه انسټیټیوټ ته ورکړي دي او ډېر محصلین لري. نو موږ له حکومتي چارواکو غواړو چې خپل له دې کار نه منصرف شي او د پوهنځی د سیمې نه بل سیمې ته انتقال نه کړي. زاهد الله داودزی یم د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ یو تن استاد. په دې وروستیو کې یو خبر اورېدل کېږي چې څو تنه اشخاص سره یوځای شوي او غواړي د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ د احمدشاه بابا مینې څخه جنګلک سیمې ته انتقال کړي. کله چې دا خبر ما واورېد نو واقعا زه خواشینی شوم، ځکه دغه انسټیټیوټ د احمدشاه بابا پروژې لپاره یوازینی امتیاز دی او دلته د دغه سیمې اوسېدونکي ډېری اولادونه راځي دغلته زده کړې کوي. که څه هم موږ غافله هستو مګر دومره غافله هم نه هستو چې د خپلو اکاډمیکو سیمو ساتنه ونه شو کولی. نو ډېره زیاته مننه کوم چې کله زموږ مشرانو او زموږ مخورو کله چې د دې مسلې نه خبر شول هغوی د خپلو هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ او هغوی وویل چې هېڅوک نشي کولی چې دغه انسټیټیوټ د دغه سیمې څخه انتقال کړي، ځکه دغه انسټیټیوټ واقعا که تاسو وګورئ زموږ 80% محصلین د کارتینه او د ارزان قیمت د سیمې څخه دي. که چېرته دا انسټیټیوټ جنګلک ته انتقال شي نو زه ډاډه یم چې دغه 80% محصلین چې دې کې زموږ خویندې هم شامل دي دوی به بیا هلته د زده کړو لپاره لاړ نه شي. نو په همدغه مینوال باندې د ټولو هغه مشرانو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپل غبرګون یې وښوده او دوی ډاډ ورکړ چې هېڅوک نشي کولی دغه انسټیټیوټ د دې څخه انتقال کړي او د نورو همکاریو ډاډ یې راکړ. ډېره زیاته مننه کوم، له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم.